چې ته د خلکو ښځې، د خلکو خویندې، د خلکو میندې، احمدشاه بابا دې وکنځلو. او که مدرسې قرآنونو ته یې کنځلې وکړې د څه شي په خاطر؟ دا ټول جمهوریت سبا راغی ماتې څه ولاکې پکې تا چپړاسي موالي. نو خبره دا ده چې دا قسم دی که نه دا امارات، اسلامي امارات په کنځلو ارځي چې څوک دلته په کنځلو وګټي او نه تېر جمهوریت. وروره هغې به خپله جواب وایي، موږ به خپل جواب یا په قبر کې. که دلته د وطن یو خبره کوو د نر غونده کې وکړو، که نیوکه وي راشه د نر غونده کې وکړو. زه وروره دغلته ناست یم ورور، نه مې په جمهوریت مې نیوکه کړې، په امارات مې کړې، په ټوله مې کړې ده او ټول چې لاړ شم ټول مې خوښوي، ځکه چې زما هغه نیوکه د اصلاح په خاطر، تخریب په خاطر نه ده. سالمه نیوکه ده، خیر اوسه، سالمه نیوکه. نو زدران صاحب ډېره مننه، خوشحاله شو صاحب، الله دې عزتمن لره. او دلته خو به سړی ټولو باندې ورحمېږي. دلته موږ دا تاسو نه دا هیله کوو، دغه تاسو وایي مشرانو نه، که عمر کې موږ نه کم هم موږ مشران، تاسو عمر ډېر تا پېژنم، ډېر عمر دی، تا عمر ما نه زیات ده، خو زړه دې ژوندی ده او زه تا پېژنم، نږدې هم پېژنم. ځکه موږ وخت تېر کړی جلال آباد کې کامې کې ګرځېدلي یو، که نه ډېر وخت نه مې سوال رسره. اما زه دا وایم چې کار باید شي ته وشي، وطن ته، اسلام ته، هېواد ته کار ځوانانو باندې کار وشي. زه خبر ځوانان ته کوم چې کوم ځوانان د لیب ته ناست دي، هغه ته په کار دي چې وروره خپله مزدوري خواري غریبي دي کوي. هلته دا خبرې شوي دي چې هلته نن خدای خواسته دغه نیول کېږي، بیا بل نیول کېږي، بل نیول کېږي، دا خبرې شوي دي، یار یو بل به نیول کېږي. خو په هېواد په اسلام نیوکه مه کوئ، تخریب مه کوئ. خلاص ما دې ته دا یو درخواست دی اوس ورته کوم. ګوره زه دې پوه کړم زدران صاحب، پښتانه یو، پښتون چا وایي په 15 کاله بعد بدل واغوست، ویل چې تعدیم یې وکړه. سلام شینواره صاحب جوړې طبیعت ښه دی، قلاري ده. دا هر چا دا کنځلي کړي، هر چا دا توهین کړي، د یو شي حساب به درسره کېږي. اوه انشاءالله کېږي. تا ته راشه په ما نیوکه وکړه د نر غونده کې، او د نر سړي دا کار دی چې د نر غونده کې در باندې نیوکه کوي، درته وایي دا کار پاچا صاحب دا کار در کې غلط دی. زه به وایم چې زه به قناعت درکړم، قناعت نه وي درته به سکوت شم، ته وایم چې یاره ورور داسې دی، یو خبره به سره کوم. نو دا کومه مبارزه ده چې تاسې راځئ د خلکو خویندې میندې یادوئ، د خلکو مشران یادوئ، او بیا د څه شي په خاطر د جمهوریت غواړم. ما تاسو ته مخکې ویلي چې عزت او ذلت دا د الله په لاس کې دی. کوم عزت چې ما ته الله را کړی چې دغه ټیک ټاک یو څو کنځلماران چې تاسې هر څومره شئ، دا عزت تاسې ما نشئ اخیستی، د پاچا کاموال نه دا عزت نشئ اخیستی، د حسیب ځواک نه دا عزت نشئ اخیستی، د عزیز پولاد نه دا عزت نشئ اخیستی. هر څومره چې تاسې وغږېږئ، هر څومره کنځلې وکئ، توهینونه وکئ، پروپیګنډه وکئ، عزت هم بیا په ولس کې معلوم دی چې په ولس کې بیا ولس چا سره مینه لري. تاسې به په فیسبوک کې په ټیک ټاک کې ناست استئ وروره، ته به چې ځان یې وروره ځان ته یو باچایي جوړه کړې، وزارت هم جوړ کړی دی، وزارتونه هم دي، وکیلان هم دي، یو نقلي شی جوړ کړی دی. نو خبره دا ده دلته به دغه سړی مشر شینواره صاحب څنګه یې؟ شینواره صاحب راغلی عکس شینواره صاحب داسې خوا کې دې راتېر شو، خوا کې څه چې در باندې راتېر شوم. فهیمه شیطاني درته کومه، سړی راغلی و پټ لاړ ده ایمه خوا ته، تا خار باندې راتېر شوم. نو باچا صاحب ته خو ډېر سخت جریمه یې. نه شپه وه ملته، شپه وه، تا ته ما څو ځله اپشن واچو، تا زه نه جګولم، همدا زیری مې در باندې کوو. کوم ښار کې وي باچا صاحب؟ اول خو هغه فرنټفورټ سره خوا کې ویکم په نوم چې ښار دی چې شی دی، بیا موږ په دغه کولم باندې رالو. په کولم باندې تېر شوي؟ ای مولا د کور دغه نه مو ډک کړه، خو راګرځېدلی ما سره مېلمانه او نور ستړي شینواره صاحب د میاشت سبا میاشت دی، ټیم نو په دغه کې جرمني کې نه چا سره ونه کاته، خالي شپه په هوټل کې وکړه او بس سال هم راودانګل، ځکه ستړي وو بیخي. لوبه چېرته ده او چا سره ده؟ لږ اوبه راوړه عمره بچیه. لوبه د آیرلینډ کې ده، د افغانستان او د آیرلینډ ترمنځ ده. اوس بېرته ایرلنډ ته رسېدلی؟ نه سال وختي ځم د خیره. اوس په پولنډ کې وایي چېرته یې؟ نه راغلی م انګلینډ کې ما. انګلینډ ته بېرته لاړې؟ باچا صاحب سار 4 بجې راورسېدم. شینواري کړی خو به مو در باندې خوړلی وای، سره د ملګرو ده. والله چې بس انشاءالله بیا به شي. خو پرېښوه د سړی جریمه که داسې ورسره په اسانه غږېږي. خدای ښه پوخ جریمه دی. کمال صاحب شینواره صاحب ما ته خپله ملامته ده، ما ته جرمانه داس خلک یې، ما د جوړه به څوک کوي.
ښه دلته دا خو ګڼوال ورور هغه چا نمبر دی مهرباني وکړئ تاسو مې خلاص کړئ ګاڼه ورمه خلاص کا موضوع ته شي پاړه د بچا سه هم داسې رالمه کرکټ میچ دی او خالي شینواری صاحب د 18 کال د 14 کالو ځوانان په دا سویټزرلینډ کې مې وکاته ویډیوګانې مې بعد سره وکړي دشتو کې ورکړي نه جمعه شته نه افغانان شته د دې ته فکر پکار دی که نه دی پکار بالکل پکار په دې باندې کار پکار دی که نه دی پکار که نه صرف دلته راځو موږ به یو بل ته کنځلې کوو جمهوریت ښکته او امارات پورته د دغه ځوانانو به څه کېږي ایا د دې لپاره موږ کومه برنامه لرو د حکومت په سطح لرو په اروپا کې لرو قسم درته خورم چې شینواری صاحب خوشحاله هم شوم او جړلې مې هم دي بچا سه محترم حکومت مسؤل دی د خپل وګړو هم د ژوندیو مسؤل دی او هم د وفات شوو د جسدونو مسؤل دی خبر دا ته په کومه لوبه کې ولتیا په ریال مدرید کې په کوم ځای کې دغه علي ما اخلاص کا د چا لیون لوبه ده لیون فرانسې یو کلب ده فرانسې یو کلب د چا سره لوبه ده ټول د سپورتي خبرې بچا سه افغانستان ټوکر دی امن دی پیرس نه دی پیرس مې یو په فرانسه کې مې لږه غلطي کړې معمولي سپیلنګ کې پې کې مې پې په دې مې اې پې له کار سره ویلي او ورو لیکل دي یو غټ خبریال د افغانستان اوس په خارج کې دی غټ د سټیکر ورکړې خاندای لیکلي هاي 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 پاچا کامولا زما ویډیو ورکړې په خپل فیسبوک پاڼه باندې غټ خبریال څوک دی ته لږ واخله بچا سه ورګه کا خو به درولې کوم رکوا دا خو هغه پروفیسور هغه قیوم سیال په نامه پروفیسور کنه بالکل هغه خپل پاڼه دا نشر کړی خاطر ته دې دا من خبریال یو پروفیشنل هغه دې ته راپاسېږي چې ما د قرآن ټکی دی په دې موس کې سړی غلطي او بیا د دغه نمونه دي د فرانسوي نمونه دي هغه جبار خیل خبره د چا پلار به دا زده کړي د دوی خپل ابتکار څه دی هیڅ شی هم نشته صفر ملیم صفر ورپسې ټکي تاسو په الله یقین وکړئ پاچا صاحب کاموال افغان صاحب تاسو کومه مبارزه کوئ که نه دا سپېڅلی جهاد نه وایي دا دوی خلکو په کیسه کې مه اوسېږه وایي کاروان تېرېږي سپي غپېږي خپل کار به کوي ضروره دا باچا صاحب مخامخ ته خیر مطلب پیشام منګ ویلي دي دغه سړی چې د پردې تر شا کومه مرسته کوي افغانانو سره دغه تش په نامه جمهوریتیان دا کنځلماران دا بد اخلاقه او دغه خلک چې خپلو افغانانو پسې تمسخرې کا دا ټول چې راغونډ کړي په والله بالله کوي نه کوي ته حقیقت وایي ګوره تر څو چې د افغانستان کونډه خپله مور ونه بولي کونډه خپله خور ونه بلي او بوره خپله مور ونه بلي او د هغې د اوښکې ور وچې نه کړي دا خو جمهوریتی پرېږده چې بیخي داسې خلافتی هم شي د چا زوی نه وي هسې د سپي بچی خو دغه باچا سره مخامخ ناست دی والله د بورو میندو اوښکې ور وچې کړي دي والله د کونډو خویندو اوښکې ور وچې کړي دي دا ځوانان دي دا ځوانان رحمت الله وبرکاتو قدرمنو افغانانو ورونو موږ راغلي سویټزرلینډ ته سویټزرلینډ دا وګورئ دا ځوانان عمرونه وګورئ نو دې ښار ته راغلي وو ډېره ښایسته منطقه وه دا ویو وه نو دلته اوس موږ تېرېدو دا خپل د وطن بچیان مو ښار ته نو ډېر خوشحاله شو په دې کې الحمدلله د مختلفو ولایتونو ډېر په دې شو کتم ډېر په یو ګیله یې راته وکړه وایي باچا صاحب څه شینچې او د کانې غوړی دې نه ده راوړی نو شینچې مې راوړی دی خو یقین وکړئ چې داسې رامنډې وواړې دې هلکانو شینواری صاحب چې لکه پلار لکه مشر ورور قسم په خدای چې دومره خوشحاله شو په سویټزرلینډ ګوره دا زموږ چکر چې و یوازې چکر نو په دې کې یو میسج او میسج دا دی چې زما خپل لباس دی افغاني لباس پوه شوئ او دا اول ځل دا کار نه کوم ما په 2015 نړیوال جام چې د کرکټو استرالیا کې ورشي وګورئ په اولني اور کې چې د بنګلادیش سره زموږ میچ و ابتابالا مې بالینګ کوي په اولني اور کې زما پټګې په سر د خپل افغاني جامې مې اغوستي دا لباس استرالیا ټول یو منټ حافظ وروره د ټولې دنیا کې زه په خپل لباس ولې وشرمېږم نو خوشحاله شو ویل شو دا ویډیوګانې وروسته راځي وبیا ګورئ په دا کې افغان وی مشران او جامې او وطني لباس
قسم په خدای دومره خوشحاله شول چې د اختر وکړي سم په خدای چې د راجدا کېدو چې سم د خفګان یې جګړل موږ پسې که نه نو زمونږ یوازې دا چکر داسې نه چې ګنې موږ ځان دپاره موږ چې د خپل وطن دغه لباس کم د کلچر دغه باید د دنیا ته هم وښیو داسې خو نه ده چې ګنې بس شینواره صاحب مهرباني وکړه ملګرو ته ټیم ورکوه خوږیاڼي روغتون چې کوم د حیات ورور نوبت ته حیات ته لګي حیات ورور مهرباني حیات خان سلام علیکم پای مورور ته پاچا صاحب سلام نو وایم وعلیکم السلام زبروست خبرې وکم پاچا صاحب چاته حاضر خوږیاڼي والو نمبر دی 2-3 ځل راغی او خوږیاڼي ورور بیا راشو ها ته دا باچا صاحب زما لګي وړه خبر تاسو ته کوم بل ورځ مظاهره وا په فرانکفورت کې ډیپورټي باره کې د مینې پورې راځم تاسو د خپل کار ته ادامه ورکړئ تاسو سره خلک ډېره مینه کوي دلته مې ورور ویلې وایي زه ځو وایي فهیم به مو ګورو باچا صاحب کمال به هم راغلی هغه به مو ګورو ادھر راغلو تاسو واخوا دې خو موږ ډېر وګادی تاسو نه وایي احمدزی صاحب دوی ټول راغلي وو او خپل کار ته به ادامه ورکوئ موږ تاسو سره مینه کوو موږ هم تر شا ولاړ یو موږ په تاسو فخر کوو زه خو قربان دې شم زه خو حافظ ورور زه خو په انګلستان کې ما مظاهره چې وه په جنموړه کې د خبره مې ما ګورئ یو خو دا دی چې دلته زموږ مظاهره داسې نه وي چې په شخصي عقدې وانه وي خبره ورسېږي دا کم 1 افغانان چې ډیپورټ شوي دي په دې کې یو بې ګناه دی او 10 دي ګناهګار دي خبره ورسېږي بالکل بالکل او زه ته خبره کوم بل دا دی چې دا کوم خبره چې دی کوي ما مخکې دا خبر کړې د غټوالي په حساب نه چې کم حیات د افغانستان راتلو د اسلامي اماراتو نه بلجیم ته ګوره هلته زموږ افغانان وروڼه دي په دې بلجیم کې ما پېژني ما ته هم دعوت را کړی د دې دغه چې راځم راشه دلته ما ته ټلیفون کړی نو بیا ما د هغې نه پوښتنه وکړه چې داسې کوم تړون شوی دی چې په اروپا کې میشت د افغانان چې کیسونه ریفیوز کېږي د اسلامي اماراتو سره کوم قرارداد امضا کړی چې دا ما ته رالیږه ویل چې نه وروره داسې یو خبره نه ده شوې ما دا خبره هم خلک کوي چې په 1,000 یورو وانې دا یو افغان خرڅ شوی دا ټول د ځانه خبرې دي که نه دا کار د کرزي صاحب په وخت کې هم شوی د اشرف غني صاحب په وخت کې هم شوی اوس هم کېږي اوس یو سړی دلته جرم وکړي فرض کو یو غټ جرم وکړي نو دا به چېرته لیږي خو دلته خو پانسي نشته دی چې دلته ورته اعدام کړي خو د لیکي به چې کوم مملکت یې په یو طریقه نه په یو طریقه به لیکلي نو دې نه خو ته انکار نشي کولی اوس که اسلامي امارات هر څومره د سړي سره اختلاف لري د افغانیت نه خو یې نشي دا کولی افغانیت نه خو یې نشي ایستلی مجبور دی چې دا کس وروره په تیاره کې کېني افغانستان ته یې ولېږي نو دلته بې ځایه ما فکر بې ځایه خبرې یا بې ځایه تبلیغات د دې زه بلکل دغه نه یم په حقیقت باندې ولاړ سړی یم چې حقیقت ما ته ښکاره شي والله چې هر سړي له دا خبره کوم زما دا ښه کار نشته چې طالب ما ته مخامخ ناست خپل کار به کوي وروره ما ته د افغانستان ملت مهم دی طالب وظیفه ده د اوسني نظام چې باید سم حکومت وکړي دغه اوس په رسنیو کې لغمان کې کوم یو هلک دی هغه مې بالمعلوم په اړه په سر خریلی زه نه پوهېږم دا کیسه څه کیسه ده خو بد کار دی چې هر څه کیسه ده د یو ځوان ولې دومره توهین وشي ولې د هغه په میډیا کې راشي د دغه یو ځوان په وجه باندې چې تا پې نن په لغمان کې سر خریلی تا په لکاو میلیونهاو افغانانو زړونه مات کړل هغه یو عام ټیک ټاکر ده وروره یو منټ ته خبر کوم بخښنه غواړم امر بالمعروف په اړه سپینې چپنې دی اچولې همدلته کېږي دا هر شي کې د کار دی څه کار لري هر شي کې کار لري وروره داسې مه کوه دا قسم په خدای دا نظام سکوت کې دغه نظام ته سردردي جوړی دغه احمقان لرې کوي دغه د امر بالمعروف والا دی ته طالبانو ته ویو قسم په خدای چې دا ستاسې د نظام دشمنان دي بیا عقل هم پکې دغه کړي دي وروره زموږ نه کمپیوټران جوړ کړي دا هر چا په کار کې کار لري ته د یو ځوان ته رالې ته دا کې اوس زه درنه دا سوال کوم آیا په دې اسلامي اماراتو کې کم خلکو جرمونه کړي خپله د اسلامي اماراتو والا آیا هغې باندې تا سر خریلی دی نه داسې کارونه باید ونه شي نو دلته باید اصل مطلب مې دا چې اصل خبره وشي چې کوم حقیقت په هغه حقیقتونو شینواره صاحب دې ملګرو سره ته خبرې کوم ماښام مونځ یې کړی دا مونځ کومه تاسې خپله برنامه جاري ساتئ ډېره زیاته مننه هماغه لونګین اشنا وختي راغلی جنرال مبین سره هلته میلمه وو موږ ډاډ ورکړو 15,000 کسان ولته موږ ډاډ هم ورته ورکړو غریب راغلی او ډېر خوشحاله اوسئ ته مونځ وکړه
ډېر خوشحاله شو. رښتیا هم د ځوانانو دغه سره باید چې دی لکه مطلب دومره دغه ونه شي، وحشت او ظلم دوی په شین زور باندې چې دی د مخالفینو ډلو ته ورټیر نه وهلی شي. په مینه محبت د امر بالمعروف دنده دا ده چې دوی په سوله ییزه توګه لکه یو پلار چې خپلو لورانو او زامنو ته وایي چې پچه زویه د لمانځه وخت دی، دغومره حق لري. الله سبحانه وتعالی دومره حق ورته ورکړی دی. دغه ټیک ټاکر که ډېر هم بېلارې و، خو دومره بېلارې نه و، ځکه هغه وختي راغی مطلب غریب داسې خبرې هم نه کړې. دا ملنګ جان ورو ټول ملګري ناست وو، حاجي صاحب الماس هم و. هدف دا دی چې دومره دغه خوند نه کوي مطلب، ځکه دا افغانان دي، دا عزیز لري، تربور لري، دا غونډه آینده ګوره د غریب خرابه شو. خیر په هر صورت موږ بیا هم ډاډګیرنه ورته ورکړه، ورته مو ویلو چې وروره ته چې خوشحاله کېږي موږ هم درسره ښه یو. ما ورته ویل والله دا اوس زه پاڅم دې هغه ته ځم دا تشناب ته، والله ملمشي نه کوم. دا حاجي صاحب هلته و، ویل نه نو خبر دا ده چې موږ افغانان باید چې دې خوابدي نه کړو، توهین او تحقیر نه کړو. او هغه کسان چې هغوی ارج مرج رامنځته کوي، هغوی امن اخلالي، دا بالکل ګنجي کړئ، دا بالکل چې دی ورټئ، دا بالکل چې دی په زندانونو کې واچوئ، ځکه دا ارج مرج رامنځته کوي رور او د بل چا نه پیسې اخلي. ښه حیات وروره مهرباني وکړه ستا نوبت. خان ستا نوبت دی. ملګرو دغه ملنګ شیرزاد صاحب د سره فال وکړئ، دغه د عارف الدین وروڼه چې لاندې دي د سره فال وکړئ ملګرو. دا زموږ ستاسو یعنې همدا اوس برحاله هغلته په ادارو کې کار کوي، یو خدمتګار سړی دی په وطن کې، ولس ته چې د خدمات وړاندې کوي، دا د سره فال وکړئ. حیات خانه مهرباني وکړو. حیات خان ورو مصروفه دی. صفي الله عزیزي صاحب مهرباني وکړئ ستاسو نوبت. سلامونه فهیم صاحب، تاسو ته کموال صاحب ته او قدرمنو مېلمنو ته خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ او په میل محترم کې مو هم خیریت وي. بعض خصوص چې زما په فکر عام بحث ولې مشخصې موضوع باندې ونه غږېدلاست او ما بحث د اول څخه تر دغه اوسه تعقیبوئ. یو خبره دا د فهیم وروره دغه کموال صاحب مخکې په خپلو خبرو کې ویل، بعضې وخت دغه موږ چې یو خبره کوو هغه کوشش کوو چې د یو چا د اصلاح دپاره وي، نه د هغه د توهین دپاره، نه د هغه د تحقیر دپاره.